الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون قرآن کریم دا بیان د مخکې شروع کړو چې الله رب العزت دا خبره واضحه کړه ولو علم الله فيهم خيرا که الله ته معلومه وي په دای کې خیر نو د خیر معنا یو مونږ کړی وه اخلاص دویمه معنا د خیر علما کوي ولو علم الله فیهم که الله ته معلومه وي په دای کې خیرا طلب د حق خیرا طلب د حق پکې الله ته معلوم وي نو لا اسمعهم دیت به او رول کړي وي د پوهې او د قبولیت خدای کی طلب د حق نو قرآن فرمائی ولو اسمعهم که اللہ دیت وروام رئی خوچ دی کی طلب د حق نشتانو لتولو دی بیاوڑی وهم معرضون و حال دارے چی دی مخڑون کی دی تک دی کی طلب د حق نشتا نو قرآن فرمائی ولو علم اللہ فیہم خیرا کہ چرت اللہ تا معلوم ہے پدائی کی طلب د حق چھ دی د حق طلبگار دی نو لا اسمعهم دی تبے ورورول کلیوے د پوئی یا د قبولیت ولو اسمعهم خوکا اللہ و چر وروام ری دیتا لتولو بیابم دی مخاڑی زکتی کی طلب د حق نشتا وهم معرضون او دی اعراض کون کی آیت ظاہری الفاظ د وجنا لگ مشکلو نو زکا منگا معنی کی داغی مفہوما معنی اکڑلا بیا قرآن فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا دریم قانون دارے چکل دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا طرفنا دا یو خبر حکم راغے و یو خبر اشولا بیا دا غین باوجود اغ خبر کے ٹال مٹول بنکے بیا با ٹال مٹول نکے چون چرا بنکے بلکہ بیا با دا اللہ و دا اللہ دا رسول وینا بلن او خبر طرف تا راضی نور ار سبب ریدی گورو قرآن فرمائی یا ایوہ الذین آمنو اے دی ایمان والو
استجیبوا للہ تاسو قبولتیاو کئی دا اللہ وللرسول او دا پار دا پیغمبر کلا اذا دعاکم کلا چی تاسو تدعوت در کی بلن در کی لما حغستا یحییکم چی تاسو پی جوندی کی گئی چی تاسو پی جوندی کی گئی اغی طرف تا بلنا او دعوت در کی نو تاسو با دک خبر منئی نور ارسا بپری دی اصل کی دیزئی کہ علماء دا خبر کئی چی کلام مسئلہ اہما و مہمہ مخ تراشی نو غیر ضروری خبریں اغا بیا پری دی کلچ خبرہ دا فرض راشی نو بیا باورتا نفل پری دی او دا دیو صحابی بارکم علماء کی تفسیر لکلی لی غالباً ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاگا مستولاڑو نفل کول او نبی علیہ السلام اغتا آوازو کا چاگتا آوازو کا او دا آواز بعض روایتونو کی راضی نبی علیہ السلام اور دا جہاد دا طلوع کچھ زو اگر جواب ورنکا او خپل دی گمان بانی چی بس پا نفل ولاڑ ما مصروف ایم او چکلے نفل منزو کا خفارغ شا بیا نبی علیہ السلام تلاڑا او نبی علیہ السلام تیوی جی حاضر یم وائی تاسو خبر کولا خوز ماو زرداو چی پا منز بانے والاڑو نو نبی علیہ السلام اور تو فرمائل چی علم ترا ایتنگوری چی ان اللہ تعالی چی اللہ رب العزت داوی لیری چی استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم چی تاسو با دا اللہ و دا اللہ رسول تا جواب ورکوئی قبولتیاب کوئی دا کل چی تاسو تا آوازو کی نورر سبا نفل و سنت نکے نفل و سنت با نکے بیا چی کلا اذا اقیمت الصلاة کلا چی منزو دری دا فرض منزو دری دا نو بیا با نفل او سنت وغیرہ نکے اللہ علماء صرف دالی کی او امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قول دام دے چی دا سحر دا سنت چی دی چونکہ دا دی اہمیت دیر سیوا دے نو دا پا آغا صورت کی چی کلستان پی دا جمعی تلل نکی گی نو چونکہ دا جمع تلل دا نپی نکی گی نو بیا آغا تکولے شی پا وقت دا قیمت الصلاة کی آغا کولے شی بہرحال نو دا غزال لے خبر شوا دام علماء لکی چی کلم اسبخین سنت کے ادری دی او دی خواہ فرض منز ادری دا نو چی یو رکات دکڑے دے نو بل رکات صرف یو اوکا و سلام واڑوا او فرض منز کی شامل شدانا چی تب اس سلور رکات سنت پورا کی دی خواہ بدنا جمع غنڈت لی پدریم رکاتی نو سلورم ور سر فوراً پورا کا جمع تراشا خو کئیلو ادری دی نو سلامو گرزوا بیا د سرا خپل سنت ببیا کے کنا اگر سنت پتا خو مثال رستم کولے شی نو چی رستو کولے شی نو دام مسئلہ علماء کی چی کل دی یو رکات کڑے دے نو خیر دے احناف دالی کی چی دا یو رکات ملغوا کوا میں خراب ہو یو رکات سرا اوکا پو پا دو رکات سلام واڑاوا اور چی دری دی کلی دی نو دا ملغوا کوا سلورم اور سر زرو کا سلام واڑاوا سلور خود پورا شو
خو په دې دوو صورت کې چونکې ستا صرف دوه رالل نو دا به د نفل وګرځي او اخوا به سنت بیا وکړي. ٹھیک شو مسله؟ بهر حال دا ایشا بس نو دام یو مسله ده چې کله یو ماحول یو محفل د فرضو دی نو د هغه فرضو په ماحول او په محفل کې د سنتو کول بیا علما مکروه ګڼي. جواز جائز دا ده اور نور مکروه دی. بیا نو دغه محفل او مجلس نه بار کې د سحر سنت څومره وي او نور سنت خو چې کم دی نو هغه خو نشي کولی بیا کنه. صرف سحر سنتو کې مسله داره چې اوس مثال دنه زمونږ ماحول او محفل یو دی د مسجد چې مطلب دا زمونږ یا درې یا څلور صفه پورې دا دغی نو چونکې دا حال زمونږ محفل شو نو په کار داره چې که سنت کېږي نو بهر دی کېږي. بهر حال نو قرآن فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ اے دی ایمان والو تاسو قبولتیاو کئی خبر او منی دا اللہ او دا رسول اذا دعاکم کلچ تاسو تاغ دعوت او بلن در کئی لما حغشتا یحییکم چه تاسو پہ اللہ جوندی کئی تاسو پہ اللہ جوندی کئی. نو دو سیزون دی دا جوند علماء دا دی تفسیر بیانی چی لما یحییکم اغش سشے دے چی پاغیبانی اللہ تاسو جوندی کئی. نو یو تفسیر دالی کی چی مراد دینا پا دیزائی کی اغ جہاد دے زکر چی دا جہاد پا ذریعہ بانے دا دا مسلمان جوند قائمی گی. کافر اغا سر خوب جنگ کی خدا آغی پا ذریعہ چونکہ جہاد راغلی دا حفاظت دا اسلام دا پارا دے چی دا اسلام حفاظت پی کی گی دا مسلمان حفاظت پی کی گی دا ردی دا پارا راغلے. نو لما یحییکم اغشی تمرابلی چی آغی بانستاسو جون دا دین و دا اسلام قائمی گی دا مسلمان. او دویم لکی لما یحییکم آغشی تمرابلی نور ببیار سپری دی چی پا کم بانی تاسو تا جون ملاوی گی. دری معنی که علماء یو خموکڑا جہاد دویم مانا کئی توحید سشے توحید ذکا چی اللہ دی توحید تا و دا اللہ وحدانیت و یوالی تا جوند ویلے دے. ایمان تمرابلی توحید تمرابلی دا جوند دے. او کتوے دا کم دے کہ قرآن فرمائی او من کان میتن فاحییناہ. اتم سپارہ گورا آغازائی کی بتا تا پتہ ہو لگی چھے اللہ ایمان و توحید تا جوند ویلے دے. او من کان میتن فاحییناہ سورہ انعام آیت نمبر 122. آغا سوک چھے آغا مڑوی اللہ وی منگے جوندی کو پا ایمان سرا پا توحید سرا منگا غلا جوند ورکو نو فاحییناہ وجعلنا له نورا اللہ وی منگا غلا رنا دا توحید ورکو دا داغے سرا گرزی و دل منگ جوند ورکو پا توحید سرا. نو چکل تاسو توحید ترابلی مسئلے دا وحدانیت دا اللہ تمرابلی امانی او نور خبری پریدئی نو دا دمرا ہما مسئلہ دا خان چی پدی جوند ملاوی گی زانو.
نو قرآن کریم کم شتا ژوند ویلو توحید تا نو لما یحییکم آغا ستم را بلی چی پاغی بانی تاسو تا ژوند ملاوی یو ژوند کیږي او دارنگی حیات وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا پنځمه سپاره کې الله دا بیان کوي یو تفسیر مطابق دا خو بعض علماء السلام د پارم ذکر کوي بعض تفاسیر خو بعض علماء لیکي وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ کله چې تاسو ژوند کړئ شي په ژوند سره یعنی تاسو ته توحید خودل شو پاغي ژوند کړئ چا درته مسله د توحید خدا نو فحیو باحسن منها تاسو دا غي نه خو اصولګي نور خلق پاغي باندې ژوندۍ کوي هغه پرچارو کوي دا غي اشاعتو کوي دا غي مخکیوالو کوي او لګیا شي اشاعت د توحید کوي نو دا حیات او ژوند دا په توحید سره راغی د الله په یووالي سره راغی په ایمان سره راغی دریم معنا علماء کوي یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم اے د ایمان والو کله چې تاسو ته الله او د الله رسول بلنه درکړي نو یې منئ استجیبوا قبولتیا یې وکئ کم شتا لما یحییکم هغه شتا چې تاسو په ژوند کیږئ ژوند پہ در کول شي تاسو ته نو مراد تینا علماء لیکي القرآن والسنة القرآن والسنة تفسیر قرطبی میں لکلی او نور مفسرین میں لکلی اس قرآن تا ژوند ولی ویلے شوی اللہ لفظ دا قرآن تا روح الفاظ استعمال کری وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ عِنْدِنَا 25 سپارہ کی اللہ رب العزت الت بیان کی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا اللہ وی دا غیرنگی منگتا تو وحی کلی دا روح آیت من امرنا دے آیت نمبر آخر دے د سورہ شورا آیت آخر نمبر 52 نمبر آیات دے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا اللہ وی دا غرنگی منگتا تا وحی کلی دا دا روح نو روح سبب حیات دے کہ نہ دے دا ژوند دا پارا ژوند یا چاہتا ویلے شی چی روح پکی او چې روح پکې نوی په جسم کې نو ژوند نشته نو روح قرآن شه نو قرآن دا ژوند دی قرآن ژوند دی نو ځکه د الله کتاب وایي چې د دې نه مراد او تفسیر لیکي چې د دې نه مراد څه شه قرآن شه او سنت چونکې دا خو د قرآن تشریح ده نو به دا ژوند شه نو مانا سشوا اے د ایمان والو کله چې تاسو ته الله او د الله رسول دعوت او بلنه درکینو وی منئ کم شتا لما هغتا یحییکم چې پاغی باندې تاسو ته ژوند درکولی شي چې هغه قرآن دی چې قرآن او سنت تم څوک رابلي د الله او د الله رسول مرابلي د هغې داعیان او وارثان مرابلي نو تاسو منئ ځکه په دې ژوند ملاوي اصل ژوند خدا دی چې هغه د قرآن او د سنت مطابق دی الله دی ژوند ته ژوند ویلی دی اور چې دا ژوند نه دی نو الله دی ژوند ته ژوند ویلی هم نه دی بیا الله یې کله مثال د مړو سره ورکوي چې دا ژوند نه دی دا بیا مرګ دی دا ژوند نه دی دا بیا مرګ دی او ګوره قرآن دام فرمائی
حدیث کی راضی مثل الذی یذکر ربه والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت. او ذکر په معنا انا نحن نزلنا الذکر قرآن ته ویل شي. نو ذکر سره ژوند راغی اور غیر ذکر سره مرګ راغی لازم شو. نو دې د وجې نه لما یحییکم هغه شي ته رابلي چې هغه د ژوند مشعل راه ده چې په کم باندې ستا ژوند جوړېږي، په کم باندې تا ته ژوندی ویلی شي د الله په نسبانې، نو هغه شي ته رابلي نو هغه ومنئ. مطلب دا یو ترغیب د ایمان والو ته چې هغه څیزونه د خپل زندګۍ دپاره وګرځوئ چې هغه ستاسو ژوند جوړوي، چې هغه قرآن دی، سنت د پیغمبر دی، دا ستاسو ژوند جوړوي، دا ستاسو ژوند قایموي، دا تاسو ژوندي ساتي. او هغه شی پرېږدئ چې هغه تاسو ته دا ژوند نه درکوي. بهرحال معانی ډېرې دي خو دا مشت نمونې خروار. نو لما یحییکم واعلموا پوه شئ ان الله یحول بین المرء وقلبه. پوه شئ په دې خبره باندې چې بېشکه الله یحول پرده اچوي، یحول پرده اچوي بین المرء وقلبه په میانځ د سړیو د زړه د هغه کې. او دلته علما لیکي ګوره دا آیاتونه من مشکلات القرآن دي. کله چې تفسیر تخصص په تفسیر کې ده نو په هغه وخت کې دا په مشکلاتو د قرآن کې هغه راځي. کله چې تخصص په تفسیر مو کولو نو هلته کې بیا امتحان اخلي، سند له ورکوي. هغه امتحان چې اخلي نو کم مشکلات القرآن چې وي، مشکل ځایونه د قرآن، نو هغه راولي چې د دې به څه تفسیر کې. نو دا آیاتونه بیا په هغې کې مختلف نورم دي، نو دا مشکلات القرآن راولي او د دې به ته حل راوباسي. او دا ډېر مشکل بیا نو چې په دې باندې ته یو پیره پوه شوې بیا به پروا به دې نه وي. نو ګوره دلته اوس مسله دا ده واعلمو پوه شئ ان الله چې بېشک الله یحولو پرده اچوي بین المرء وقلبه په میانځ د سړیو د زړه د هغه کې. تفسیر پکې دی انشاءالله بیا به نور سبا وکړو. الله رب العزت اوس ټیم ختم دی، موږ ته د قرآن او سنت پوهه نصیبه کړي. الله دې د دې مطابق زمونږ ژوند نصیبه کړي. الله رب العزت دې زمونږ عقیده د توحید نصیبه کړي. او الله دې مونږ کې قبولیت د الله او د الله د رسول د احکام راولي. او الله زمونږ زندگی په دې باندې پابند کړي. الله بیماران چې څومره دي صحت کامله عاجله ورته نصیب کړي. څومره مسلمانان وفات شوي دي الله ته مغفرت او بخښنه نصیب کړي.